ولې افغانستان فضا ته خپله سپوږمکۍ نشي لیږلی؟ هغه پوښتنه چې د ډیرو کسانو په ذهنونو کې به راګرځي. په نن ویډیو کې به ستاسو همدا پوښتنه ځواب شي. نن ورځ نړۍ فضا ته سپوږمکۍ استوي، خو افغانستان لا هم له دې پرمختګ څخه شاته پاتې دی. ولې؟ کوم خنډونه موجود دي؟ اقتصادي خنډونه، تخنیکي، سیاسي او که علمي محدودیتونه. راځئ په دې ویډیو کې دا حقیقتونه له نږدې وڅېړو چې ولې زموږ هیواد لا هم فضا ته سپوږمکۍ نشي لیږلی. خو تر هر څه لومړی باید موږ او تاسو په دې ځانونه پوه کړو چې خپله سپوږمکۍ څه شي ته ویل کیږي. هر هغه جسم چې د ځمکې په فضا کې د ځمکې شاوخوا یا د یو بل ستوري شاوخوا په دایروي شکل سره حرکت وکړي د سپوږمکۍ یا سټلایټ په نامه بلل کیږي. راځو په دې باندې خبرې کوو چې افغانستان ولې فضا ته سټلایټ یا سپوږمکۍ نشي لیږدولی، کومې ستونزې دي او کوم محدودیتونه دي. لومړی په اقتصادي ستونزو باندې خبرې کوو. اقتصاد د هر ډول سترې ملي پروژې اساس ګڼل کیږي. د سپوږمکۍ جوړول، ازمویل او فضا ته استول میلیونونه ډالره لګښت لري. افغانستان چې لا هم تر اقتصادي فشارونو لاندې دی، د داسې لویو پروژو لپاره نه بودیجه لري او نه مالي منابع. نو لومړۍ ستونزه همدا شوله چې افغانستان تر دې دمه فضا ته د فضایي سپوږمکیو د لیږلو لپاره کافي بودیجه نه لري. د یوې عامې مخابراتي سپوږمکۍ لګښت له 200 څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې رسیږي، چې دا یوه ستره بودیجه ده. افغانستان تر ډیره د نړیوالو مرستو پر بنسټ چلیږي او دا ډول پانګونه ورته ناممکنه ده. او که چیرته موږ او تاسو 200 یا 500 میلیونه بودیجه هم ورته ځانګړې کړو، د سپوږمکۍ لیږل د ځمکې له سطحې د ځمکې تر مداره پورې له 100 تر 1.5 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. او همدارنګه که چیرته موږ او تاسو دا ټوله بودیجه ولرو، بیا هم په ځمکه کې د سپوږمکۍ کنټرول سټیشن ته اړتیا ده، چې کنټرول سټیشن هم باید په پرمختللې ټکنالوژي او سترو انتنونو باندې سمبال وي. د یوې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او فضا ته لیږل ډیر زیات لګښت لري او دا لګښت د سپوږمکۍ د ډول، اندازې، موخې او مدار پورې تړاو لري. که چیرته موږ او تاسو یو وړه سپوږمکۍ فضا ته لیږدوو یا د ځمکې مدار ته یې لیږدوو، نږدې 1 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. متوسطه علمي سپوږمکۍ له 10 تر 500 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. مخابراتي سپوږمکۍ له 1.5 تر 500 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د جی پی ایس سپوږمکۍ که چیرته موږ وغواړو چې فضا ته واستوو، له 200 څخه تر 500 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. او مخکې مو هم یادونه وکړه چې د لیږد لګښت، کوم راکټ چې فضا ته سپوږمکۍ لیږدوي، د لیږد لګښت یې له 500 تر 1.5 میلیونو پورې ډالرو لګښت لري. بل لوی لامل د تخنیک او ټکنالوژۍ نشتون دی. د سپوږمکیو استولو لپاره پرمختللې ټکنالوژي او متخصص کادر ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د ساینسي څیړنو، فضاپوهنې او انجینرۍ په برخو کې له پراخې خلا سره مخ دی. نه یوازې دا چې پرمختللي فضایي مرکزونه نشته، بلکې پوهنتونونه هم د فضا اړوند مسلکي پروګرامونه نه لري. ترڅو چې داخلي ظرفیت جوړ نشي، د سپوږمکۍ پروژه به یوازې یو خوب پاتې شي. د بین المللي همکاریو نشتون هم یو ستر لامل دی. سپوږمکۍ یوازې د یو هیواد د وسایلو له لارې فضا ته نشي استول کیدلی. دا کار له نړیوالو ادارو، سازمانونو او نورو هیوادونو تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان د فضا له نړیوالو ادارو لکه سپیس ایکس او ناسا سره فعال غړیتوب نه لري او نه یې له همدې هیوادونو سره تخنیکي او علمي همغږي کړې ده ترڅو همدا کار ترسره شي. همداراز د نړیوالو قراردادونو نشتون او یا هم نه پاملرنه د دې سبب شوې ده چې افغانستان د فضا نقشه کې خپل ځان پیدا نه کړي.
او د دې ترڅنګ د علمي بنسټونو کمزوري هم یو لوی لامل دی. د سپوږمکیو استول یوازې یو فني کار نه دی، بلکې دا علمي، څیړنیز او تعلیمي بنسټونه غواړي. افغانستان کې د پوهنتونونو سطحه تر ډیره د اساسي اړتیاوو تر پوره کولو پورې محدوده ده. هغه هیوادونه چې سپوږمکۍ لري د ښوونځیو له سټیج څخه تر پوهنتونونو پورې فضا، فزیکس، ستورپوهنه او کمپیوټر ساینس ته پراخ ارزښت ورکوي. افغانستان لا هم په دې برخه کې په ابتدایي پړاوونو کې دی. د دې ټولو معلوماتو له مخې دا ویلی شو چې افغانستان تر اوسه فضا ته د سپوږمکیو استولو لپاره لازم شرایط نه لري. خو دا هدف ناممکن نه دی. که افغانستان په دې برخو باندې پانګونه او تمرکز وکړي، ښایي دا خوب یو ورځې حقیقت او رښتیا شي او موږ او تاسو به د ځمکې په مدار کې خپله شخصي سپوږمکۍ ولرو. هغه کومې برخې دي؟ د علمي او تخنیکي زده کړو پراخول، له نړیوالو ادارو سره فعال همکاري، د فضا لپاره د مشخصې ملي پالیسي جوړول او د خصوصي سکتورونو هڅونه ترڅو په یادو برخو کې پانګونه وکړي. که دا ګامونه پورته شي نو افغانستان هم کولی شي چې یو وخت په فضا کې خپل بیرغ ورپوي. دا هغه لاملونه وو چې د دې مخه یې نیولې ده ترڅو افغانستان د ځمکې مدار ته خپله سپوږمکۍ واستوي. نو هیله ده چې د غوره پلان جوړونې او د علمي او ساینسي بنسټونو د لا ځواکمن کېدو په پایله کې موږ او تاسو وکولی شو ترڅو فضا ته خپله سپوږمکۍ واستوو.